بسم الله الرحمن الرحیم. په PHP کې نن زموږ سره ټاپک دی فلټر ایکسټینشن وایي څه ته. نو فلټر ایکسټینشن چې دی هغه زموږ سره یو ویلیډیټینګ ډیټا ده، یو سینیټایزینګ ډیټا ده. ویلیډیشن دې ته وایي چې یاره موږ ډیټا وګورو چې په یو پراپر فارم کې ده که نه ده. مین چې موږ URL وګورو چې یاره URL دپاره مخې ته HTTP بیا کولون بیا ډبل سلیش بیا د هغې نه وروسته ایډرس پکار دی، آیا په دغې فارم کې دی او که نه دی. نو دې ته ویلیډیشن وایي. سینیټایز دې ته وایي چې زموږ هغه ډیټا چې ده پای کې څه ایلیګل کریکټرز خو نشته، مین که څه ایلیګل کریکټر پکې نو هغه به دا ډیټا نه موږ ریموو کوو. لکه فار ایگزامپل HTML ټیګز موږ ریموو کوو، لکه HTML دا ټیګ دی او په بیک سلیش په منځ کې څه ډیټا موږ ورکړه نو دا ته موږ ریموو کولی شو. نو فلټر چې دی هغه زموږ سره ویلیډیشن چې دی زموږ سره هغه ډیټا چینج کوي، نو هغه صرف ګوري چې یار په دغه فارم کې دا او که نه که یي نو صحیح ده، که نه یي نو تا ته بیا یو ایرر میسیج ښیي چې یار دا ته صحیح کا. او سینیټایز ډیټا چې ده هغه ډیټا وګوري فلټري کې او که پرس که څه اضافي کرکټرز پکې کم دپاره چې ده چک کې ان هغه به ترې ریموو کړي. نو دا دوه زموږ سره ټایپس آف فلټر دي، یو زموږ سره ویلیډیشن دی او لکه فار ایگزامپل په ویلیډیشن کې موږ URL فلټر کوو که نه، نو دی به وګوري چې دا ډیټا په ویلډ URL کې ده او که نه ده، که نه نو دی بیا تا ته یو میسیج ښیي چې یاره ده نه. سینیټایزیشن دی ته وایي دی هم ویلیډیشن په شانتي دی، خو دی هغه ډیټا انشور کوي چې داسې څه کرکټر خو پکې نشته چې هغه انوانټډ کرکټر وي، نو که یې پکې نه هغه کرکټر به دی ریموو کوي او ډیټا چې کومه ډیټا هغه الټر کړي نه هله ریموو شي که نه. نو د دې لپاره زموږ سره یو اګزامپل دی چې فلټر سینیټایز ایمیل چې دی هغه به وګوري چې یاره په دې کې څه کرکټر خو نشته چې یاره هغه ریموو کول غواړي، نو که یي نه به ترې ریموو کوي. اوس ستا ایز سرور دی نو ستا سرور ته به ډېر شی ډیټا چې دی هغه ته ریسیو کوي، لکه فار ایگزامپل ایکسټرنل انپوټ چې دی هغه ریسیو کېږي د یوزر فارم نه، د کوکیز په ترو باندې ډیټا راځي، ویب سرویسز دي، سرور ویریبلز دي یا ډیټابیس کویریز په ترو باندې موږ ډیټا راځي. بیا زموږ سره فلټر VAR فنکشن استعمالیږي، دا زموږ سره ډیټا ویلیډیټ کوي هم او سینیټایز کوي هم. نو په دې فلټر ویریبل فنکشن کې زموږ سره دوه چې دي هغه پیسز اف ډیټا پکاري، پای کې زموږ سره یو ویریبل پکاري کوم چې ته فلټر کې، او دویم د هغې سره هغه د څه دپاره ته فلټر کې، د هغې دپاره هغه فنکشن پکاري. اوس فلټر ویریبل فنکشن علاوه نور هم فنکشنز دی تاسو کتای شئ، دا یو چې دی دا هم په دې کې استعمالو. په دې باندې موږ ګورو اولنی یو اګزامپل پې موږ کوو چې موږ یو سټرنګ ورکړو که نه HTML ټیګز به دې موږ لرکو. نو سپوز دا ما یو چې دی یو فایل کولاو کړی test.php ټیګز مو ورکړلو او زه یو ویریبل والم string زما سره یو ویریبل شو او پای کې ما ډیټا ورکړه چې HTML ټیګ مو ورکړی HTML ټیک شو او /HTML دا ما ټیګز دا HTML په اصل کې ټیګ دننه مو ورکړو که نه چې this is my string، بس هسې یو string ما ورکړو. اوس زه چې د دې نه د سپیشل کرکټر چې دي هغه لر شي، نو هغې دپاره به زه څه استعمالوم فلټر لپاره به زه استعمالوم فلټر VAR یو فنکشن دی، په کم ویریبل چې دی اپلای کوي نو ته به ورته هغه ورکړې سټرنګ باندې اپلای کوم او د څه دپاره استعمالوي هغه فنکشن دی فلټر sanitize string ټیک شو. دا زموږ سره یو فنکشن دی دا ما ورکو، خو اوس دی به دا سټرنګ چې دی موډیفای کوي، نو زه یم چې دا چې کله موډیفای شي که نه نو دی یو ویریبل له ورکه نیو سټرنګ وله ورکه نیو سټرنګ په دې ویریبل ته به لاړ شي، دی به د فلټر ویریبل په دا سټرنګ راوالي او دی به موډیفای کړي، خو څه شی به موډیفای کړي چې کوم دی سټرنګ کې هغه HTML ټیګز وي هغه به ترې لرکړي
او بیا به زم چې ماته صرف پرنٹ کا ایکو او your string is now هغه د پر موږ ورکو نیو string ټیک شو اوس دا مسیو کو اوس دا ګوري چې د دې ریزلټ سره راځي ویب براوزر به خپل کولاو کوي ښه اوس بل تور کوي لوکل هوست my project پکې بیا test.php my project ما یو چې کوم فولډر دی راکړو test.php now your string is this is my string نو دا this is my string نه تاسو وګورئ کنه د مخکې html دی او دا په html tag دا په اصل کې html tags دي نو this is my string راکړو html tags دي ریموو کړي due to filter variable دا variable د filter کو او filter sanitize string دی ته صرف string راواغستو چې کوم html tags دي کنه هغه ته لرکل نو دا زم سره یو ټایپ اف filter شو اوس موږ یو بل اگزامپل کو چې یو variable والم integer ټایپ پي او زه دا ګورم چې آیا د integer دی او کنه دی دا په بیس باندې اوس دا شته ما لرکو دغه یو variable ما واغستو variable لپاره نوم ورکما integer اسمه نوم ورکو string او هغه کې می 100 یو ویلیو ور واچوله چې هغه already integer ده اوس موږ کوی if کو پرس کا filter variable functions کې به دغه int دی راوالی او function به پکې apply کی filter validate int ٹھیک شو filter validate int چې دا په function apply کی وزم کو پرس کا if دا چې کوم function د filter variable پدې کې دا integer راواله او ګورو چې د integer type دی او کنه دی کو پرس کدا یي نو دا به true شي نو echo ٹھیک شو echo the number چې کوم end ته is an integer دا میسج به ما ډسپلی کی او else کو پرس کا دا زموږ سره integer type نه مین چې integer نه نو بیا به ما ته چې echo your number چې کوم end ته is not an integer هغه integer نه دی integer یا به وایي چې integer دی یا به وایي integer نه دی هم په same test.php باندې ما سیو کو براوزر براوالو یا موږ زوړ لخ کړی دی the number 100 is an integer ټیک شو د سره وجنو کو دا زم سره دا filter validate end چې کوم زموږ سره په دې کې پیرامیټر پاس شو کړنه د وخت او چې دا انټیجر دی کنه دی اوس په دې پروګرام کې چې هر څور کې لکه ما 100 ورکو زه 102 ورکو مې 1102 مور کو هر څه چې تور کې کنه نه دی به ګوري پرس کړي انټیجر یې جوړې به ته ډسپلی کوي انټیجر نه جو بیا بتاته و چې دی انټیجر نه دی ٹھیک شو 0.5 में because वर्क उस गुरु जी सोई then 0.5 च मोर को कना your number चिदे 0.5 is not an integer जैसे चिदा पासर के float integer type नरे यो खुदे जम सर प्रोग्राम चिदे कार के द्वयम पदी को यो खास मसला तादा को परस कसे 0 वर्क 0 हो पासल के जम सर integer दे कना नोज दे माता प 0 सखई प 0 बोज दे माता द सेम खई چې 0 is not an integer ټیک شو نو د هغې لپاره به پکې صرف او صرف لږ غونته کې چینجز وکئ او آر به پکې ولګوئ ټیک شو او بل به یو پکې ولګوئ چې فلټر او چې کوم دا ویریبل چې دی انټ دا به دی فلټر کې او هغې لپاره به سیم filter validate int خو پرس کوم وای چې دا filter validate int چې دی کو پرس کدا د 0 برابرۍ نه مطلب دا چې دی هم انټیجر دی خو د 0 نه برابر نو بیا انټیجر
نه دی. ټیک شو، دا به کیو اضافي ولګوئ او آر به ولګوئ ځکه چې یا دا یا هغه نو دی به فرض که ویلیډیټ انټ یي نو هم به انټیجر او که فرض که دا زموږ سره زیرو نو هم به انټیجر نو سیم به بیا سیو کوئ. براوزر به ریفریش کړئ نو د نمبر 0 از ان انټیجر. ټیک شو، نو دا د انټیجر دپاره زموږ سره کوډ شو چې یاره تاسو انټیجر ګورئ نو دوه به کې زموږ سره چې کوم کنډیشنز دي یو به دی وګوري چې یار انټیجر دی او که نه دی. که فرض که انټیجر یي نو دی خو نور صحیح شو، خو بیا که فرض که زیرو نو د انټیجر نه رانه زیرو دپاره به ورسره اضافي از ایکول ټو زیرو ولګوئ. اوس موږ یو آی پی اډرس چې دی هغه ګورو چې یاره دا آی پی اډرس صحیح دی او که غلط دی. ټیک شو، نو هغې دپاره به موږ هسې چل کوو، دا شته کوډ ما وران کو، ما یو ویریبل واخیستو آی پی او په آی پی کې زه آی پی اډرس لکه سپوز 192.168.1.1 زم سره یو ویلډ آی پی اډرس دی. ټیک شو، اوس دا ویلډ آی پی اډرس زه ګورم چې یاره دا اوس ما ته وګوري چې دی اوس چیک کوي چې یاره دا آی پی اډرس صحیح دی او که نه دی. نو زه فلټر چې دی کوم فنکشن دی کو فرض که دا آی پی چې کوم ما آی پی ورکړی دی دا ویریبل مو ورکړی دی دی به وګوري که نه چې یاره دا صحیح دی که نه دی. د هغې دپاره به فلټر ویلیډیټ آی پی. ټیک شو، دا یو فنکشن دی، دی به دا وګوري چې یاره دا یو ویلډ آی پی اډرس دی او که نه. کو فرض که یي نو تا ته به یو میسیج ډسپلی کړي، میسیج به صحیح یو میسیج به دا ډسپلی کړي ای سی ایکو your IP چې کوم زموږ سره IP address دی is a valid IP address. ټیک شو، او else به صحیح else echo your IP چې کوم IP دا به تا ته ډسپلی کی is not a valid IP address. دا دو میسیج کې ورته یو اوس ډسپلی کوي. دا اوس موږ په سیم فایل باندې سیو کو، براوزر ته لاړو، ریفریش وکړو، لږ تاسو وګورئ که نه نو فلټر وی ای آر دا بریکټ پکې بند شوی دی، دا دویم نه دی نو دویم بریکټ به پکې صرف بند کوي، نور چې کوم دی صحیح دی، نور کوم کوډینګ دی صحیح دی. PHP نو your IP address 192.168.1.1 is a valid IP address. ټیک شو، دا زموږ سره valid IP address دی. خو که فرض که زه دا لږ چینج کم لکه غلطي کمه نو آیا دی اوس ماته څه وایي چې دا valid دی او که نه دی. ټیک شو، your IP address is not a valid IP address. ټیک شو، ځکه چې زموږ سره چې کوم IP address version 4 دی نو هغه 4 ډاټډ ډیسیملز دی، دا ما 5 کړل نو ځکه دی ما ته وایي چې دا valid IP address نه دی. نو دا زموږ سره د IP address د چیک کولو طریقه شوه، ویلیډیشن په PDC کول.